إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سیرت بیانیدو بتوفیق اللہ او پاغ سیرت کی آغا حادثات او واقعات بیانیدو کم واقعات چی دا غزو خندق نباد او د بنو قریظه سره د غزا نه بعد را پیښ شوي واقعات د صلح حدیبیه پورې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې کسان لیږلي دي مختلفو علاقو ته او د هغې تفصیل په خپل ذکر شوی په تیر شوي او اخرني بیان کې بعض اغا سریعگانی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے گلی وی داغی تفصیل و وضاحت شے و نن با انشاءاللہ باقی چی کم حادثات تی و واقعات تی اغا بیانی گی. آخرنی واقعہ منگ بیان کردی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلیم تا و جموع ملاقہ کی اغوی ته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو سریه لګلی و د زید بن حارثه رضی الله عنه په مشرتیا کې. د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بله یو سریه ولېږله چې د شپږم کال د هجرت او میاشت جماد الاوله وه او دا زمونږ کمی دی او نقصان دی چې موږ ته د اسلامي میاشتې دا نه دي یادې ټول ترتیب هغه د میلادي تاریخ باندې د انګریزانو په تاریخ باندې روان دی او زموږ چې کوم اصلي تاریخ ته هجري هغه موږ غوزار کړی دی شاته م پرېښودی دی او بیا وایو موږ ولې مسلمانان نن سبا ولې ذلیلې دي. مسلمانانو ځان په خپله کمزوری کړی خپل تاریخ یې راغستی دی هغه یې غوزار کړی دی د پردو په تاریخونو پورې نښتي دي. د میاشت جماد الاوله وه او شپږم کال د هجرتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زید بن حارثه رضی الله عنه بیا ولیگو عیس ته ولیگو عیس په صاد باندې او د هغه سره یو سل اویا کسان یې ورسره ملګري کړو. د زید بن حارثه رضی الله عنه تاسو به ډېر داسې واقعات واورئ په دې سیرت کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې زید بن حارثه مشر کړی او دی ځوانو. تعجب د نن سبا په ځوانانو باندې چې هغوی نه د اسلام خدمت وکړو نه د ملک او قوم خدمت وکړو په خواهشاتو کې او په لوبو کې او په ټوغو ټقالو کې پراته دي. اکثر ملګري دا تپوس کوي زما دا بیانونه واوري بیا د هغوی مطلب او مقصد دی چې دا به چې ته مشر او سپینګیری سړی بیا تعجب کوي چې کله ما ویني. اوس دې په زه پاکستان ته تلم بعضو ملګرو تعجب کو ما تعجب نه دی پکار په دې باندې ځکه چې زمونږ سیرت رواله د مسلمانانو نو دا ټول کار د ځوانانو سره و. اکثر په سیرت کې چې کم ازمری ادیږي د مؤمنانو
هغه ټول ځوانان. خو نن سبا چې کله موږ یو ځوان وینو چې هغه په یو شعبه کې مخکې شوی نو تعجب کې پرېږدو چې یاره دا څنګه. نو دا خبره صحیح ده چې د نن سبا زمانې مطابق دا د تعجب خبره، ځکه چې نن سبا خو ځوانان هغه د دې کارونو نه دي چې د اسلام او د مسلمانانو خدمتو کې اکثر الا من رحمه ربي چې الله به رحم کړي هغه لږ دي هغه د شمار دي چې هغوی د اسلام او د مسلمانانو خدمت کولی شي او لګیا دي کوي په ځوانۍ کې. نور اکثر علما او دعات چې دي هغه بوډاګان دي، سپینګیري دي، مشران دي. خو د دعوت په دې لاره کې او د علم په دې لاره کې داسې تا ته به ډېر لږ ځوانان میلاو شي چې هغوی په ځوانۍ کې د امت خدمت کوي. اکثر ملګري تعجب کې پرېوځي دا څنګه. او ته ما دا تعجب خبره خو نه ده چې موږ د اسلام او د مسلمانانو خدمت په ځوانۍ کې ونه کړو نو کله به یې کوو. او دا علم چې انساني طلب کوي او اراده خالصي الله یې ورته اسانوي، الله دا لارې کولاوي. بیا ما هغه ملګرو ته ویل سیرت وګورئ د صحابه کرامو لکه زید بن حارثه دا اوس وګوره ځوان هلک دی، خصوصو ځایونو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلی دی او دی مشر دی. او زمونږ ځوانان د مزدورونه، د لوبونه، د ښځې او د بچو نه او د کور نه او د دې قصو نه نه دي دمه. بیا چې بوډای شي او کله اودس د ټوخي سره ماتېږي نو بیا په جومات کې کښېني. بیا به ته څه خدمتو کې د اسلام او د مسلمانانو خپل خدمت نشي کولی، د بل چا به څه وکړي. اصل دا کار د ذمهواري د ځوانانو ده او د هر امت مستقبل هغه ځوانان. ځکه دا خبره یاده ساتئ که ته د یو قوم مستقبل معلومول غواړې نو مستقبل خو غیب دی او غیب د چا سره دی؟ هغه د الله سره دی، د غیب او علم هغه د الله سره دی. خو بیا هم بعض علامات او نښې شتي چې په هغې باندې موږ د یو قوم مستقبل معلومولی شو څه نه څه. چې یاره غالبا خبره ده چې داسې به وي، غالبا خبره کې روان ګماني. نو دغه قوم ځوانانو ته وګوره، کله چې دغه قوم ځوانان دي ولیدو نو پوه شي چې دا د دې قوم مستقبل دی. زموږ ځوانانو ته چې نن سبا وګورئ د دوی د ویښتو ته، د دوی د کپړو ته، د دوی د ناستې پاستې ته، د دوی د ډمتوب ته، د دوی د بد اخلاقۍ ته، د دوی د بې حیایۍ ته او کومه بې شرمي چې پکې ده هغې ته سړی وګورو نو سړی بس دا سر ونیسي او کښېني چې دا زموږ د قوم مستقبل دی، هغه په دې حال دی. بوډاګانو خو ژوند تېر کړی دی او ختم شوي دی او خو تلو والی دي. کوم چې پاتې مستقبل دی هغه په دې حال دی. نو دا یو فایده مې د ذکر کړه خصوصا د ځوانانو ته چې تاسو به ځای په ځای د زید بن حارثه رضی الله عنه هغه تاسو اورئ او دا یو ځوان هلک و. زید بن حارثه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیږو د 100 کسانو سره. هدف سو د څه دپاره لېږلی و؟ د دې دپاره لېږلی و چې د قریش یو قافله را روانه و د شام نه، او د دې مشر و ابوالعاص بن الربیع. ابوالعاص بن الربیع رضی الله عنه بیا وروسته مسلمان شوی خو دې وخت کې د مشرکانو ملګری او دغه کس دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور زینب پې واده وه او د دې واقعې تفصیل ما تاسو ته بیان کړی مو. دی په بدر کې قیدي شوی مو، په څه طریقه باندې بیا آزاد شوی ما تفصیل په خپل ځای کې کړی. ابوالعاص بن الربیع هغه د دې قافلې امیر و. نو زید بن حارثه سره د 100 کسانو دا قافله راګیره کړه، تجارتي قافله و، ډیر مالونه پکې، ډیر مال د هغوی نه قبضه کو، دا کسان هم ټول قبضه کړو او وی اکثر پای کې سپین زرو چې هغه د صفوان ابن امیه و دا د هغه مالو.
دا سپین زر اکثر دا غو او سکسانی تی قیدیان کړي چې هغوی د قافلې سره وو. په هغو قیدیانو کې یو ابوالعاص بن الربیع څوک چې د قافلې سره مشر و امیرو هغه به کوم قیدي شو. ابوالعاص بن الربیع دا ډېر مخوریز انسان و په مکه کې او مشهور تاجرو او د هاله بنت خویلد د هغې زوی و او هاله بنت خویلد دا د خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها خور وه. نو د ابوالعاص چې دی دا د خدیجه خوری و، ډېر مخوریز انسان و، ډېر امانتګر انسان. چې کله مدینې ته راوستو قیدیانو کې نو ابوالعاص لړ په زینب رضی الله عنها پسې د شپې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لور پسې د ښځه و مخکې او زینب رضی الله عنها خو هجرت کړی و، دا خاوند یې پرېښودی او دی مشرک و. نو دی پسې ورغی ورته یې وویې ته ماله امن و امان راکه. هغه ورته یې صحیح دی او هغه ورته یې زه به ستا خبرم د پیغمبر سره وکړمه. هغه ورته یې دا مالونه ماله واپس راکړي ځکه چې د قریش په ما باندې یقین و. ورته یې ویې صحیح دی زه به د خپل پلار سره خبره وکړم او دا مال بدله م واپس درکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې سحر منزل راووتو وی فکبر وکبر الناس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زور وی الله اکبر، ټول خلق وی الله اکبر. قیدیان راوستي پوره قافله ده سره د ماله. نو زینب رضی الله عنها आवाज وکړو د شانه کمز کې چې به زنانه کېناستې په جومات کې. د هغه ځای نه आवाज وکړو ایها الناس انی قد اجرت ابا العاص بن الربیع، انی قد اجرت ابا العاص بن الربیع، ما ابو العاص بن الربیع له خپل طرفنا امان ورکو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مونږ ختم کو سلام یې وګرځاو نو دی خلکو ته دا وی ایها الناس هل سمعتم ما سمعت، تاسو دا خبره واورېده کوم چې ما واورېد او ته یو نو به دا خبره د ساتي چې امام دغه دا خبره واورېد زمخ کې د قصې نه خبر نه ومه. خو دومره دی چې یو ادنا مسلمان او یو کمزور مسلمان هم چاله امان ورکی چې دې زما په عهد او دغه کې شو امان کې شو دته به څوک څه نه وایي نو نور مسلمانان به ورته څه نه وایي. نو ابوالعاص ته څه مه وایي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ په د خپلې لور پسې په زینب رضی الله عنها پسې ورته وی هغې ورته دا خبره شروع کړه وی ان ابا العاص ابن الربیع ان قرب فابن عم. وی یا رسول الله که رشته ولا لټو ابوالعاص له نو زموږ د تره زوی دی، و ان بعد فابو ولد، او که دغه رشتې نشي نو زما د بچو پلار دی. او زه د خپل طرف نه دله امان ورکوم او دته به څه نه وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صحیح ده. بیا هغه ورته یا رسول الله کوم مالونه چې تاسو اخیستي دي زید بن حارثه راوړي هغه مالونه ورته م واپس کړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې صحیح ده. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کسانو ته خبر ولېږو کوم چې دا مال اخیستی و د ابوالعاص نه. وی ان هذا الرجل دا سړی چې کوم د ابوالعاص ته اشاره وکړه منا حيث قد علمتم، د دې سړي چې کوم موږ سره رشته ده هغه تاسو ته پته ده، معلومه ده چې په ده باندې زما لور واده وه. د هغې نه علاوه سره هم رشته ده، دی هم د قریش په خاندان کې و او تاسو د ده نه مال اخیستی دی، قافله کې مال د ده په ذمهوارۍ کې هغه تاسو اخیستی دی. فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك. که تاسو چېرته دې سړي سره احسان وکړئ او دا مال ورته واپس کړئ نو زما خو دا خبره خوښه ده. وإن أبيتم
فهو فیء الله الذي افاء علیکم فانتم احق به. او که تاسو انکار وکړو چې نه دا مال موږ نه ورکوو، نو بیا خو دغه مال دی چې الله تاسو له درکړی، تاسو یې حقداري استعمالولی شي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزي ده. یعنی هغوی ته یو قسمه درخواست پیش کو، که تاسو غواړئ او دا سړی دا مال ولا واپس ورکوي ډېره ښه ده، که نه ورکوي یو ستاسو مرضي. اډر ونه کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا د هغه عاجزي وه. او څومره چې انسان عاجز وي، او حدیث کې دا راغلی دي الله سبحانه وتعالی د هغه مقام اوچتوي، په ځان کې د عاجزۍ د صفت پیدا کړي. او دیس کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اډر هم کولی شو چې داسې وکړي، خو اډر یې ونه کړو. یو قسمه درخواست د ملګرو سره داخل کوي که تاسو وکړل د عاجزۍ د صفت، په دې سره به د الله وزلی په دنیا کې او په آخرت کې. او تکبر انسان خذلیله کوي. څومره چې تا کې تکبر دومره به ته لرې د الله نه او د دې مخلوقاتو نه. تاسو ته ما دا خبره بیان کړې مو چې د متکبر انسان مثال داسې دی چې دی د غره په څوکه ولاړ دی او دا خلک ورته لاندې ټول واړه ښکاري، دی پورې خاندي، خو ده ته قمقل ته دا پته نه شي چې د خلکو ته هم دی وړوکی ښکاري. لاندې نه دا خلک چې ورته ګوري هغوی ته دی څه ښکاري؟ وړوکی او ذلیله ورته ښکاري. دا متکبر خو دا مطلب وي چې یاره دا خلک که ما سره به ډېر محبت کوي او زما د دې کردار د لاسه، او خبر نه چې څومره انسان متکبر دومره ته خلک ځان ته لرې ساتي. او متکبر به وکړي څه، په چا څه ورانولی نه شي، خپله دنیا هم تباه کوي او آخرت هم تباه کوي. الله وایي ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الله وی مگر زه په ځمکه کې متکبره نه، زما دا ځمکه شلولی شي په قدمونو سره او نه الله وی زما د غرونو نه دنګېدی شي. تاسو څوک لیدلی چې په قدم سره د ځمکه شلولي؟ نه. او نه څوک د دې غرونو نه او نه څوک د دې غرونو نه دنګ شوی دی. الله دې په موږ ټولو کې د عاجزۍ د صفت پیدا کړي. صحابه کرام خو هم ناشنا خلک وو، نو چې اوس د پیغمبر کومه خبره خوښه ده دوی به څنګه د هغې نه علاوه په بله خبره باندې عمل وکړي. وی هغوی وی یا رسول الله بل نرده علیه، ای د الله پیغمبره پس موږ دا مال واپس ورکوو ابوالعاص له. هر یو سړي چې څه شی وړه هغه ټول یې راوړو. که چا لوښی وړی دی، که چا د اوښ د تړلو هغه پړی وړی دی، مهار یې وړی دی، څه شی وړی دی، هر شی واپس راغی ابوالعاص له ورکوي، دا ستا هغه مال دی. ابوالعاص لاړ مکې ته. چې کله مکې ته لاړ نو هر سړي ته د هغه مال واپس کو. بیا ورته دا ووایي چې ای قریش والو هل بقي لأحد منکم عندي مال لم یأخذه؟ تاسو کې د چا مال خو ما سره نه دی پاتې شوی که نه چې نه یې اخیستی؟ هغو ته نه. فجزاك الله خیرا فقد وجدناك وفیا کریما. او دی ورته ووایي، هغوی ورته ووایي ته خو موږ د مخکې نه دغه شان امانتګر انسان موندلی وي، ته خو امانتګر انسانې، کریم انسانې، لوز پوره کې ټول مال دی واپس راوړو. ورته سیده فانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. نو بیا دا خبره یاد ساتئ، زه د دې ګوایي کومه چې د عبادت حقدار یک یوازې الله دی او دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی او د الله حقیقي پیغمبر دی. نو د اسلام د په مدینه کې ورنه قبل او چې په مکه کې قبول کو، په خپل وضاحت کو.
وی زما زړه ته اسلام په مدینه کې کوشي او مال ته اسلام قبلو، خو په دې مې هلته قبول نه کو چې سبا له به تاسو دا وایي چې د چې د اسلام قبول کو د دې دپاره قبول کو چې زموږ د مالونه وخوري. د هغې د لاسه ما ستاسو د مالونه چې مې تاسو ته واپس کړو قصه ختمه شوه. د دې نه بعد اوس زه اعلان کوم چې زه مسلمان یم. لاړ هجرت وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې د محرم میاشت وه، اوم کال د هجرې و چې دی لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته هغه لور هم راواپس کړه. څوک؟ زینب رضی الله عنها. په هغه زوړ نکاح نوي نکاح یې نه ده کړې. وجه دا و چې دغه وخته پورې هغه ایتونه لا نه نازل شوي په کومو کې چې دا دي چې مسلمانانې ښځې په کافرانو باندې حرامې دي، هغه ایتونه لا نه نازل شوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم هغه زړه نکاح باندې د خپله لور واپس کړه ابوالعاص ابن الربیع رضی الله عنه ته. دا ستا ښځه راوواله. امام احمد بن حنبل رحمه الله حدیث راوړی، عبدالله بن عباس وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله لور واپس کړه علی ابي العاص ابن الربیع، ابوالعاص ابن الربیع ته. وكان إسلامها قبل إسلامه ب6 سنين على النكاح الأول. على النكاح الأول بقيلت بدده حديث مديد بارا ذكر کو. على النكاح الأول ما ندا دا چې هغه زړه نکاح باندې واپس کړه او شپږ کاله د دوی د هجرت په منځ کې. مطلب دلته دا دی نور خو زینب رضی الله عنها مخکې اسلام قبول کړي او د هجرت هم دغه شپږ کاله شي و که نه. نو د زینب د هجرت نه تقریبا شپږ کاله بعد ابوالعاص ابن الربیع چې د هغه اسلام قبول کړی دی. هر چې بعض حدیثونو کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورله نه مهر کېښود او نوي نکاح یې وتړله، نو هغه حدیثونه سندن کمزوري دي. ابوالعاص ابن الربیع رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ده باندې بیا ډېر زیات مینو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا لور یې ورته واپس کړه نو د دې رښتې صفت یې وکړو. ځکه مسور ابن مخرمه رضی الله عنه وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې هغه په یو تقریر کې دا ویلي چې انکحت ابوالعاص ابن الربیع فحدثني وصدقني. ابوالعاص ابن الربیع لما خپله لور ورکړې مې وه او ما سره یې رښتیا ویلي دي همیشه او ډېر رښتینی انسان دی. په یو روایت کې راځي چې ووعدني فوفى لي، او ما سره چې کوم لوزونه دي ابوالعاص کړي دي نو هغه لوزونه یې پوره کړي دي. مطلب چې ډېر رښتینی انسان دی، ډېر وفادار انسان دی ابوالعاص. او بیا چې کله اسلام قبول کړو نو بیا خو اوچت انسان ته الله جوړ کړو، ځکه بیا خو صحابي شو او الله تی راضي شو او هغه د الله نه راضي. د لوز کم یو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کړی و هغه یې پوره کړی و. نو که تاسو ته یادي صرف ورته اشاره کوم چې د بدر د غزا نه چې کوم 80 قیدیان راوستی شوي نو یو پکې څوک و؟ ابوالعاص پکې و. نو زینب رضی الله عنها په هغه ورځو کې هجرت نه و کړی دی، خاوند نه راپرېښوده. هغې د مکې نه یو امیل راولېږو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دا امیل والی او زما دا خاوند را پرېږدی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه امیل ولیدو په ژړا شو، ځکه چې هغه امیل د هغې د مور او د خدیجه رضی الله عنها. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله بیبي ورته رایاده شو او په ژړا شو، لور ورته هم رایاده شو. نو پرېښود وی دی آزاد کو، خو په دې شرط باندې چې دی کله مکې ته ورسي نو زما لور زینب به دلته راولېږي مدینې ته. دا لوز یې ورسره کړی او هغه بیا په دې لوز باندې پاتې شو چې کله مکې ته ورسېدو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لور یې واپس مدینې ته هغه یې راولېږله. د دې ابوالعاص ابن الربیع نه د زینب 2 بچي پیدا شي. دیو الکو بل جنی و الک علی رضی الله عنه او جنی امامه و علی
د دوه بچي د زینب چې دی نو د ابوالعاص نه پیدا شوي هر چې د علي دی نو دی وی په کوم ورځو کې چې د بلوغ ته نږدې شوی په هغه ورځو کې مړ شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فتح مکې په موقع باندې دی په خپله سورلۍ باندې هم ځان سره شاته کېنولی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې وفات شوی دی هلک امامه چې کومه ده د ماشومه نو دا پاتې شوې وه د دې واقعې ته بیانوم دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دومره مینو حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث د ابو قتاده رضی الله عنه بل زموږ د مشکات په درس کې وي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یصلی وهو حامل امامه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مونځ کو او د مانځه په دوران کې به ځان سره څوک نیولې وه امامه فاذا سجد وضعها واذا قام حملها پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به سجدې لته اما شو به کېنوله بیا چې به کله سجدې نه راپاڅېدو اما شو به ځان سره غېږ کې ونیوله ګور دې نه دا ثابتېږي چې د ماشومانانو جومات ته راوسته پکار دي او د ځان سره عادت کول پکار دي په منځونو باندې بل د دین شفقت د ماشومانانو سره محبت ته وي سره په داسې د جهل خبرې دي چې موږ ته لرې پاتې شوي یو د دې قسمه احادیثونه او زموږ اکثرو مولیانو موږ ته بیان کړي نه دي هلته د حدیثو دا علم ناشنا علم دی هلته حدیث څوک پیژني نه اوس خو الحمدلله سنه دا خلک را بیدار شو نو قرآن او حدیث وپېژندو ګنې هلته څوک لا د قرآن تذکره خو پکې کېږي کله نه کله خو د حدیثونو تذکره د سره نشته په دې حدیثونو پورې بعض جاهلان خاندي مذاق کوي ټوغې پورې کوي او موږ ته دا وی پیغمبر خو د ځان سره نوسۍ راوستې وه جومات ته نو تاسو ولې نه راولئ تاسو خو وایئ چې پیغمبر کوم کارو کې موږ یې کوو وایي جاهله دې مطلب خو دا نه دی چې ته منزل راځي او ځان سره به لازم ماشوم راولي یا ماشوم به راولي مطلب د دې دا شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار وکړو د دې نه واضح شو چې که چېرته دا قسمه حالات نو داسې به کوې موږ هم الحمدلله په دې کې څه شرم نه محسوسو او که داسې حادثه را باندې راله کوو بلکل یې کوو د ځان سره بچې نوسۍ دا موږ ځان سره منزل راوستی شو الحمدلله او که داسې حالات دي چې سجده کې کېنو او بیا د سجدې نه بعد یې غېږ کېنیسو نو هم پې عمل کوو زموږ د منځونه څه د پیغمبر د منځونو نه غوره نه دي نه زموږ خشوع د منځونو د هغه د خشوع نه ډېره وه چې هغه یو کار کړی دی نو تقوادار انسان په دې انسانانو کې هغه و د الله نه ډېر یریدونکی انسان هغه و هغه دا کار کړی خو جایز دی که نو دا امامه دیز کې مې تذکره په دې وکړه د هغه د بچو د ابوالعاص چې تاسو به دا حدیث اورئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امامه په غېږ کې نیولې و مانځه کې دا امامه څوک دی نو هغه امامه دا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډېر زیات مینو مانځله به هم به ځان سره او بله دا چې حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی د عایشه رضی الله عنها روایت دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له چا د نجاشي د طرف نه یو کپړه راوړه او په هغې کې د سپینو زرو او داسې نور قیمتي کاڼي پکې لګېدلي وو په کپړه کې ډېره ښایسته کپړه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم امامه ته آواز وکړو ورته وی تحلی یتحلی بهذا یا بنیه وی ای لور دا کپړه واله د ځان دپاره استعمالوه دلیل په دې باندې چې نیکله په کار دی چې له نوسو سره د مینې محبت معامله کوي او بیا هغه نوسي چې
د لور د طرف نه هغه خپل بچی یو قسمه ګڼلی کېږي. دې کې به زموږ د پښتانه او اکثر علاقو کې دا رواج دی چې د جنۍ زوی یا د لور په غېږ کې اخیسته وي دا شرم دی. دغه شان د هغه اوښۍ سره ګرځېده چې خور پرې واده وي نو دا شرم دی. د بعضو علاقو کې اوس هم شته، د اوس پورې خو ډېر زیات خو اوس د جهل لږ کم شوی دی، خو بعضو علاقو کې لا شتي. زمړه اوس به د لور زوی به ما راغستی غېږ کې ومینولې، دا خو د شرم خبره ده. نو دې حدیث نه دا واضح شو چې دې کې څه شرم نشته پکې، ځکه چې په مخلوق کې غیرتي مخلوق څوک دی؟ هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، او هغه د انوسۍ ځان سره نیولې د غېږ کې، نو دې کې څه حرج نشته. حدا امامه رضی الله عنها نږدې و چې مړه شوې، خو بیا ول الله ژوند ورکو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې خواله تللی. تاسو ته به واقع دی که چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لورې څه کسان راولېږل چې زما د بچي نه سا وزي ته راشه. نو بعض علما دا وایي چې دا د هغې زوی و، ځکه چې حدیث کې دي ان ابنا لی قبض، زما یو بچی دی، یو زوی مې دی او هغه مړ کېږي ته راشه. خو صحیح خبره دا ده په مسند د امام احمد کې په صحیح سند سره یو حدیث دی، اسامه بن زید وی اوتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بأمیمه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې دا ماشوم راوستی شوی و د امامه د زینب لور، ونفسها تقعقع كأنها في شن، او د هغې د سا ګډوډی شوی و خوځېده لکه انسان نه چې سا وځي. نو هغه د لورې وه، زوی نه و، څوک وه؟ لور وه. او بچی لور ته هم بچی ویلی کېږي او زوی ته هم بچی ویلی کېږي. نو په صحیح بخاري صحیح مسلم کې هغه حدیث دی د اسامه بن زید، موږ بیان کړی هم دی په څو درسونو کې، چې هغې څه کسان راولېږل په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې چې زما هغه بچی ساتي وځي نو ته راشه، فأتینا ته راشه. هغه پسې واپس څه کسان ولېږل یقرئ السلام، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سلام وی او بیا دا خبره ورته وکړه چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بس څه چې دي دا هم د الله دي، څه چې واخیستی شو دا هم د چا دي؟ د الله دي. او د الله هر کار په یو نیټه باندې او ته صبر کوه او د الله نه د ثواب او د اجرونو امید ساته. فارسلت الیه تقسم علیه لیاتینها، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بیا کسان راولېږل او قسم یې وله ورکړو چې لازم به راځي. نو هغه پاڅېدو، ورسره سعد بن عباده، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت او نور څه کسان. نو فرفع الی رسول الله صلی الله علیه وسلم الصبی ونفسه تقعقع، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغه ماشوم راوچت کړی شو او د هغه د سا ګډوډی شوې وه، سینه کې سم خړلاری ختو. ففاضت عیناه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانې شوې. سعد ورته یا رسول الله ما هذا، داسې دي تاسو خو موږ ته د صبر تلقین راکوئ، نن ستاسو د سترګې نه اوښکې ځي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی چې دا خو یو د الله غ رحمت دی چې انسانانو په زړه کې اچولی دی، د هغې د لاسه سترګو د اوښکې ځي. او ما بل ستاسو دا خبره بیان کړه د مشکات په درس کې چې بیا د امامه چا ته واده شوې وه؟ علي رضی الله عنه. علي رضی الله عنه بیبي فاطمه چې کله وفات شوه نو بیا ورسره چې دی نه علي رضی الله عنه د امامه سره واده کړی و. دغه مختصر سیرت ته مې اشاره وکړه د ابو العاص ابن الربيع رضی الله عنه. د هغې نه بعد دا خو د جماد الاوله حادثه وه. جماد الاخره کې، جماد الاخره یا جماد الثاني ورته ویلی کېږي، هم د دغه شپږم کال د هجرت کې
پیغمبر صلی الله علیه وسلم زید بن حارثه رضی الله عنه بیا ولېږو. تاسو په مخه به داسې د دې ځوان دا نوم اورئ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا زید بن حارثه رضی الله عنه یو علاقې ته ولېږو چې هغې ته طرف ویل کېږي. طرف د علاقه چې د مدینې نه تقریبا 36 میله لري یو د اوبو ځای و ګودر و هغې ته به طرف ویل کېدو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زید بن حارثه ولېږو او د هغه سره 15 کسانو دغه طرف علاقې ته ولېږو. هلته بنو ثعلبه دلې اوسېدو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغوی پسې ولېږو. نو هلته چې څومره بانډچیان وو هغه ټول وتښتېدو او ویرو د هغوی کسو پیغمبر را باندې حمله وکړه او دی د لښکر هغه اولني کسان دي او غټ لښکر به کسو وروسته را رواني. د دې یېرې نه هغوی ټول وتښتېدو. نو زید بن حارثه رضی الله عنه د هغوی نه تقریبا 20 اوښان هغه ته مدینې ته راوستو. هېڅ جنګ په دې کې نه دی شوی او په دې سریه کې تقریبا 4 ورځې لګېدلې وي د زید بن حارثه رضی الله عنه. د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شعبان په میاشت کې 8مه هجرۍ د شعبان کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه یو علاقې ته لېږلی چې هغه علاقې ته ویل کېږي دومة الجندل. دومة الجندل هغه علاقې ته عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه هغه مشهور صحابي لېږلی. عبدالرحمن بن عوف مشهور صحابي دی او د اسلام په تاریخ کې یو پړقېدونکی ستوری دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شعبان په دې میاشت کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه راوغوښته ورته یې وویل تجهز ځان تیار ساته وي. ولې؟ فإني باعثك في سریة من یومک هذا او من الغد. وایي زه تا د یو سریې سره لېږمه یا نن او یا سبا. نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ځان تیار ساتلی چې سبا شو راغی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې هغه د ځان سره کېنو او سیرت کې راځي روایت کې راځي چې وعممه بیده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل لاس هغه ته پټکې وتړو او بیا د هغه دپاره یو جنډه جوړه کړه هغه یې وله ورکړه یا بلال رضی الله عنه ته ووایي دا جنډه دله ورکړه او دی ورته ووایي خذه بسم الله وبرکته د الله په نوم او برکت سره واخله او بیا ورته دا ووایي اغزو بسم الله جنگ د چا په نوم کوه د الله په نوم په دا جنگ شروع کې وفي سبیل الله د الله په نوم او د الله په لار کې به کې فقاتل من کفر بالله او جنگ به کې د هر هغه چا سره چې د الله نه انکار کړی ولا تغل او د مال غنیمت نه به څه پټې نه ولا تغدر غدر او خیانت به نه کې ولا تقتل ولیدا ماشومانان به نه وجني. د حدیث کې ګوره زمونږ د شریعت هغه درنوالی راښکاره کېږي چې زمونږ د څومره اوچت دین دی او څومره اوچت شریعت دی. ګوره غدر به نه کې. غدر مطلب دی چې ته چا سره لوز وکړې او بیا یې ماتې نو دا غدر به د کافر سره هم نه کې دا خیانت به د کافر سره هم نه کې او بل دا چې ماشومانان به نه وجنئ. نورو حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا وصیت کو وایي ماشوم به نه وجنئ زنانه به نه وجنئ بوډاګان به نه وجنئ او د هغوی دا پیران او مولیان دا به نه وجنئ او نه به ګیرجي ورانوئ. دومره ښایسته دین تاسو بل به کم یو پیدا کوي دومره. اوس دا جدا مسله ده چې یو سړی د اسلام نه نه دی خبر یو سړی د اسلام نه نه دی خبر او کارونه کوي نو په هغې څوک اسلام خو نشي بدنامولی چې اسلام به بدنامولی نه. اسلام خو ډېر اعلی او ډېر اوچت او پاکیزه دین دی. اخو موږ ته ناشنا آداب ښوولي دي وایي د کافر بچی به نه وژني زنانه به نه وجني بوډا به نه وجني پاتې له د مسلمانانو هغه. زه حیران شمه
چې دا اخبار کله راشي چې پلانیزي کې مسلمان مړ کو، پلانیزي کې دماکې وکړه او پلانیزي کې دومره مړ کړو، حیران شم ورته چې دا خلک دی به هم ځان ته مسلمان وي. حالانکې شریعت موږ ته دا ویلي چې تاسو د کافرانو چې ورسره په جهاد کې یئ نو د هغوی ماشومانان به نه وژنئ او د هغوی زنانه به نه وژنئ، د هغوی بوډاګان به نه وژنئ، د هغوی د مولیانو پیرانو د هغوی د وژلو نه به ځان لرې ساتئ. خو دا خلک دي چې د شریعت نه دي خبر، نو لګیا دي اسلام بدناموي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته ووایي چې ته به لاړ شې په بنو کلب خاندان پسې. دا بنو کلب یو قبیله وه په دومة الجندل کې. دومة الجندل دا د شام دا کم ملک چې دی سوریه دغه طرف ته راځي او تقریبا د شام او د دې علاقې په منځ کې 15 شپې سفر دی. لکه پوخانی سفر مطابق کله چې به هغوی په اسونو باندې او په اوښانو باندې سفر کوو نو څو شپې به لګېدې؟ 15 شپې به لګېدې د شام نه د دې علاقې پورې. دومة الجندل دې ته ویلی کېږي. بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ووایي چې ته به هغوی له د اسلام دعوت ورکړې، اول د جنګ نه مخکې به ګوره د اسلام دعوت ورکړې، او که چېرته ستا دا خبره یې ومنله او اسلام قبول کو نو فتزوج ابنة ملکهم، نو د هغوی چې کوم باچا دی د هغه د لور سره به واده وکړي. رشتې د مسلمانانو ډېرې شو، بیا خصوصا د غټو خلکو سره، نو د اسلام کار پکې مخکې وځي، د دعوت کار به پکې مخکې روان. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته که وګورئ هغه ډېر ودونه کړي. وجه څه دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر ودونه کړي دي؟ نو د هغې یو وجه دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هر قوم سره کوشش کړی دی چې په هغو کې یو رشته پیدا کړي، او رشته چې دی پیدا کړي نو بیا به څه کار به کولی شي، ته په هغه قوم کې دعوت کار به کولی شي. بل دا هر ځای کې به د خپلوان پیدا شي. اوس دغه یوې ښځې ته تا ډډه لګولي او ناستې که دا چې زمونږ اسخر بابا جي دی او دا چې زمونږ اوښې دي او بس دغو نه تاویږي را تاویږي چې څومره ستا رشتې ډېرې ښځې دي ډېرې نو دومره به د اسخرګنۍ صحیح ډېرې به وي. اوس ته د یو علاقې نه واده کړی، هغه علاقې ته لاړ شي خلک به ورته کیني پاسي، بل علاقې کې هم واده کړی هلته لاړ هلته ته هم خلک کیني پاسي، بل ځای کې ته هم خلک کیني پاسي. او دغه یوې ته چې ناست نو د هغوی سره چې هم ډېر وخت د رشتې وشي بیا هغوی ته هم د سړیتوب په نظر نه ګوري، ځکه چې په مخه د یینې رایلي که نه سړی به قدر یې کم شي. نو د ډېر ودونو کې یو دا فایده هم پرته ده چې قدر او عزت به دې څه هغه به دې بیا ډېر او د ډېرو خلکو سره به دې رشته وي. هر سړی به وایي چې دا زمونږ کوم قوم نه چې رشته کړي ټول قوم به وایي دا زمونږ زوم دی وایي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن بن عوف ته هم دا ووایي، وایي ته به داسې کار وکړي چې د هغوی چې کوم مشر دی باچا دی د هغه د لور سره به واده وکړي، که چېرته اسلام یې قبول کړو او 200 کسان یې ورسره ملګري کړو. 200 کسان یې د عبدالرحمن بن عوف رضی سره ملګري کړو. عبدالرحمن بن عوف چې کله دومة الجندل علاقې ته ورسېدو 3 ورځې او 3 شپې هغوی له د اسلام دعوت ورکړو. ناسو ورسره دین یې ورته ټول بیان کو په ډېر ښایسته طریقې سره، تر دې چې په دې 3 ورځ باندې د هغوی باچا چې کوم و د هغه نوم و الاصبغ ابن عمرو الکلبي. دې اصبغ اسلام قبول کو او هغه نصرانی و. نو چې کله باچا اسلام قبول کو مشر قبول کړي نو کشران خو بیا قبلوي، نو ډېرو کشران ورسره بیا اسلام قبول کو. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه بیا کسان ولېږل مدینې ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له زیری ورکوي چې الله موږ له لویه فتح را کړه، هغه قوم هغه مشر اسلام قبول کو. او عبدالرحمن بن عوف بیا د اصبغ د لور سره واده وکړو چې کوم د هغوی هغه باچا و، توماضر نوم و د هغه جنۍ، توماضر. د هغه توماضر سره بیا واده وکړو او را یې وسته مدینې ته، او د هغې نه د هغه یو زوی پیدا شوی چې هغه ته ویل کېږي ابو سلمه ابن عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنهما. نو دا هغه سریه شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلې وه چېرته؟ دومة
جندل علاقې ته لېږلې وه. د هغې نه بعد بیا بله واقعه راپېښه شوې وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سریه لېږلې وه د علي بن ابي طالب رضی الله عنه په سرپرستۍ کې فدک علاقې ته. فدک ورته وایي، فدک په کاف باندې. او دا فدک چې دی نو دا یو کیلی، د کیلی نوم دی په دې حجاز علاقه کې. او د دې او د مدینې په منځ کې تقریبا سفر چې دی نو 3 شپې دی یا 2 شپې دی. او په دې کې به یهود اوسېدو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شعبان په میاشت کې ګوره سبحان الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره غلی نه دی ناست. څومره دی انسان ځان ستړی کړی دی د دې دین دپاره او زموږ دپاره. خو چې یو خبره ختمیږي بله، چا ختمیږي بله، ټول ژوند یې د الله دین دپاره تېر کړی. ځکه خو الله په مخلوقاتو کې غوره مخلوق ګرځولی دی. نو دا علي بن ابي طالب د شپږم کال د شعبان په میاشت کې ولېږو او د ده سره 100 کسان ولېږل. هلته په فدک کې بنو سعد بن بکر یو خاندانو یا د هغوی یو شاخ و چې هغو ته ویل کېږي بنو عبدالله بن سعد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې په دوی پسې دا کسان ولېږل؟ وجه د هغې دا وه چې چا دا ویلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دا بنو عبدالله بن سعد چې کوم خاندان دی او کومه قبیله ده، کورنۍ ده، دوی دا کوشش کوي چې موږ د خیبر د یهودو سره یو لار جوړو چې د مسلمانانو په خلاف شي. هلته یهود خو شړلی شوي نو چېرته اوسېدو یهود؟ خیبر ته تلي. دې قبیلې او دې کورنۍ کوشش کوو چې موږ د دې یهودو سره څه لار خپله روانه کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو چې ښه اوس دوی د یهودو سره لار جوړوي زموږ په خلاف باندې. علي بن ابي طالب ووتو، د شپې به سفر کو او د ورځې به بیا پټېدو تر دې چې یو علاقې ته ورسېدو. هغه علاقې نوم و همج. په هغه همج علاقه کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه یو جاسوس ونیو د هغوی. ورته ویې ته څوک او ته هغه شاته چې کوم بنو سعد قبیله ده د هغوی په باره کې د سره څه علم شتي او که نه؟ هغه لا علم لی به. نه وایي ما ته څه پته نشته. جاسوس انکار وکړو. چې انکار یې وکړو علي بن ابي طالب رضی الله عنه پرې سختي وکړه او نو هغه اقرار وکړو چې او زه د هغوی جاسوس یم او زه هغوی را لېږلی د دې دپاره ومه چې ته لاړ شه خیبر ته او خیبر کې چې کوم یهود دي هغوی ته ووایه چې موږ به د هغوی سره مرسته کوو د دغه یهودو سره، خو دوی به موږ له د خیبر د کجورو نه کجورې راکوي. د خیبر د کجورو نه به موږ له څه راکوي؟ کجورې به راکوي او موږ به ورسره مرسته وکړو. په دې به موږ د یهودو سره لوز وکړو. د دې یې لېږلی و د دې خبرې دپاره. هغو ته یې څه شو؟ دا ستاسو دا قوم چې شو؟ هغوی خو هلته خپل ځکي دي او تقریبا 200 کسان دي او وبر بن علیم دا په هغوی باندې مشر دی. بس هغو ته یې موږ سره ځه چې دا کسان موږ ونیسو. وایي زه به در سره ځم خو په دې شرط باندې چې بیا به ما له امن راکوئ او ما ته به څه نقصان نه رسوئ. نو ته یې تا ته به څه نقصان نه رسوي. بس ځای ورته وښو. وایي دا ځای دی. اچانک په هغوی حمله وکړه او دا بنو سعد سره د ښځو چې څومره راجمع شوي ټول وتښتېدو. نو په هغه ځای کې 1500 اوښان او تقریبا 2000 بیزې او ګړې دی ته قبضه کړې علي بن ابي طالب رضی الله عنه او بیا واپس مدینې ته راغی. نو په دې کې څه جنګ سره نه دی مخ شوی، څه جنګ پکې نه دی راپېښ شوی. دا یو واقعه راپېښه شوې وه د شعبان په میاشت کې. د دې نه بعد بیا غټه واقعه چې کومه راپېښه شوې ده هغه به ذکر کوو. که په دې درس کې پوره شوه نو پوره شوه، که نه پوره نه شوه نو بیا به بل درس ته پرېږدو. سریه د عبدالله بن عتیق رضی الله عنه. عبدالله بن عتیق رضی الله عنه. عتیق په کاف باندې ښه، عبدالله بن عتیق په قاف باندې نه. بس زمونږ د خلک چې لهجې په قاف باندې نه هغه قاف والا ته عتیق وایي، هغه عتیقي او دا څه شی دی؟ عتیق.
عبدالله ابن عتیق رضی الله عنه. د دې واقعي مختصر وضاحت به زه تاسو ته بیان کوم. دا ډېره ناشنا واقعه ده، ډېره ناشنا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د خندق د غزا نه دمه شو او د بنو قریظه سره د دې جنګ نه بعد چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په آرام شو، یو کسو ابو رافع سلام ابن ابي الحقيق، دا خبیث دی سلام ابو رافع دسی چل کړو چې کله د مدینه باندې دی لښکرو حمله کړو احزاب او غزوه خندق، نو د پغې کې ډیر مال لګول او ډیر مرسته کړو. دا وي دا خلک ټول جمع کړو د مسلمانانو خلاف، او بل غټ خباثت پکې دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ډیر تنګو، پغه به به ډیر بدی ردی وي تر دې چې دغه کور ولا به یادول. کله چې دا غټي غزاګانې ختمې شوې، د بنو قریظه د قصه ختمه شو، د احزابو ده. انصار څو قومونه په مدینه کې؟ دوا. کم اوس او خزرج. د خزرج څخه کسان رالو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، یا رسول الله موږ له اجازه راکړه چې دا سلام ابن ابي الحقيق مردار کو. خولی دوی دومره ګرم کېدو، ولې دا خزرج ولرال وجه دا وه چې هلته بل خبیث کعب ابن الاشرف هغه چې د کومو کسانو په لاس مردار کړی شوی نو هغه د اوس قبیلې وو. نو دلته خزرج دا کوشش و چې اوس قبیلې ولا هغه خبیث مردار کو، نو موږ به د ابو رافع سلام مردار کو. هغوی به د یو بل سره د مقابلې کولې چې د دین په کارونو کې د یو بل نه مخکې شي، نه زموږ په شان چې په مزدورو کې او په پیسو او په ریالونو او په ډالرو کې مخکې شي. عبدالله ابن کعب ابن مالک وی هغه دا قصه بیانوي، وی د دې اوس او د خزرج به د یو بل سره په مخه مقابله وه چې اوس به یو کار وکړو نو بیا به خزرج مونږ به دا کار کوو، چې کله هغوی به دا کار وکړو نو بیا مونږ به دا کار کوو. نو دا د رمضان میاشت وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کسان لېږلي د رمضان په میاشت کې، او شپږم کال دی د هجرې. شپږ کسان رالو د خزرج د قبیلې، شپږ کسان. او دوی یا رسول الله موږ له اجازت راکړه موږ سلام ابن ابي الحقيق مردارو، ځکه چې هغه تاسو تنګۍ په تاسو پسې خبرې کوي. دا شپږ کسان څوک وو؟ په دوی کې یو عبدالله ابن عتیق دی، مشر یې دا دی. دویم عبدالله ابن عتبه، مسعود ابن سنان، عبدالله ابن انیس، ابو قتاده او خزاعی ابن اسود رضی الله عنهم اجمعین. شپږ کسان رالو. وی موږ ځو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سید لاړ شي او په هغوی باندې عبدالله ابن عتیق دی په مشر کو. نو کله چې دوی ووتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا نصیحت وکړو، ګورئ وی زنانه به نه وجنئ او ماشوم به نه وجنئ. ګورئ هغوی صحیح دی یا رسول الله، دا د دین ازمریان دي. چې کله دوی لاړو خیبر ته، نه هلته د دې ابو رافع یو قلا وه، خبیث غټه قلا وه، ډېر مالداره سړی و. نو دوی دې قلا ته نږدې شو او د نور د ډوبېدو وخت و، د بالکل اخرنی وخت و، د نور د ډوبېدو دوی دې قلا ته ورسېدو. نو په دغه ټیم کې خلک راووتو، د خپل څاروي دی د سرولو لپاره راویستي. نو عبدالله ابن عتیق د خپلو ملګرو ته دا وی تاسو په دې خپل ځای کې کښېنئ، یو بم ما سره نه راځئ، زه ځمه او په دې دروازه باندې چې کوم چوکیدار ولاړ دی د ده سره څه داسې خبرې کومه، څه چال چلومه، کیدای شي کې دی ما دننه دې قلا ته پرېږدي. هغو ته یې صحیح. نو دی راغی، دې دروازې ته رانږدې شو او ځان یې په کپړو کې پټ کړی دی، او داسې دا کپړې اوچتې کړي لکه دی چې خپل حاجت دپاره روان دی. نو دې بواب ورته اواز وکړو، دا چې کوم چوکیدار ورته ویې لکه څه کې که دننه دې قلا ته راځي خو راځه. د هغه دا مطلب و چې دا خلک په دې ابو رافع پسې راځي، د هغوی خپلې مسلې دي، خپل دیم به راغلی، څه خبرې له به راغلی. نو ورته وایي که دننه ځي نو زه ګورې دروازه بندومه،
قسمت یې ښه و چې دغه ټیم کې هغه د آواز وکړو وی که دننه راځي نو راځه زه ګورې دروازه بندو هغه وایي زه ورننوتم عبدالله بن عتیق وایي فکمنتو ځان مې پټ ساتلم وی دا خلک چې ټول دننه راننوتو نو دروازه یې بنده کړه او بیا د دروازې د چابیانې یو ځای کې ځوړندې کړې وي زما پې نظر و چې د چابیانې کوم ځای کې ځوړندی په څه طریقه باندې پټ زه بیا هغه چابیانو ته مې ځان ورسو هغه ټولې چابیانې مې جیب ته واچولې او دا ابو رافع خبیث د ده خواله به د شپې کسان راتلو ناوخته پورې به کېناستو ګپ شپ پې لګو نو په دغه وخت کې چې دا خلک ټول راجمع شي ما کوشش وکړو د دروازې به مې کولولې یوه او دننه به ننوتم بیا به مې د دنې نه ټاله کوله چې د بار نه به څوک کوله ونه کړي او د ده وی په دې قلا کې یو خاص کمره و په هغې کې ناست وی ما انتظار کوو چې اوس د ده سره چې دا کوم کسان ګپ شپ لګوي چې د دوی دا ګپ شپ ختم شي نو بیا ورپسې زه لاړ شم د شپې هغه د ډېر ناوخته پورې ناست خیر خو هغوی خپل ګپ شپ او مجلس ختم کړو لاړ ووتو وی چې څنګه هغوی ووتو ما خپل کار شروع کړو په دې دروازو ننوتم په قلا کې خو ډېرې دروازې او کمرې او هره دروازه مې بیا په ځان پسې لټکوله او دا راته پته وه که چېرته چا وموممه او چا ونیوم نو پرېږدي مې نه خو د دې نه مخکې چې څوک مې ونیسي دا کار کول غواړي دا سړی د الله او د الله د پیغمبر دشمن دی ختمول یې غواړي وایي زه چې کله ورسېدمه په ابو رافع پسې په ابو رافع سلام بن ابي الحقيق پسې وی په ابو رافع پسې چې زه کله ورسېدم نو هغه وی دا ډیوه بنده کړې وه د شپې او د شی او د بچو په منځ کې پروت اوس وی ما ته دا پته نه و چې دی په کوم ځای کې پروت دی تیاره وه نیمه یې داسې نه چې ګزار وکړم او په بل چا ولیکي بل ماشوم یا ښځه څوک رانه ونه لیکي وی ما آواز وکړو په زوره چې یا ابا رافع وی هغه ډایرک راپسې چې من هذا څوک یې وی ما هم دقه آواز اندازه ولګوله چې دا سړی په کوم ځای کې دی او په دقه ځای کې مې یو ګزار د تورې ووه خو هغې څه فایده ونه کړه ګزار وی خالي لاړ ګزار خالي لاړ د وله ځای صحیح معلوم نه کو وی چغې یې کړې وی چغې یې کړې چې راشي سړی راغلی وی زه ډایرک د کمرې نه راووتم او بیا په یو ځای کې پټ شو نو بیا پسې په دویم پیر رالم او اواز مې بدل کو چې زه ستا مرستې راغلی یم وی ما ورته وایي چې ما هذا الصوت یا ابا رافع ابو رافع د تا خو اواز وکړو څه چلولي چا د باندې حمله وکړه که دا مو اوس دغه عبدالله دی خو اواز یې بې بدل کو چې تا چغه وویله زه هغه چغې اورېدو سره رالم وی هغه راته وایي چې مور دې تباه شه څوک راغلی دی او د تورې ګزار یې په ما باندې وکړو وی ما ورته وایي چې دا خو ډېر بد وشو خو ته کوم ځای کې وی چې زه دا یم او ګزار را باندې وکړو خو بد شو وی چې څنګه ما ته را مخامخ شو نو وی چې څومره په ما کې زور و هغه شه مضبوط ګزار مې وله ورکړو تر دې چې د هغې د لاسه دی راولېدو خو مړ نه شو بیا مې د هغې نه بعد وی د تورې دا سوکه راواغسته او د ده په خېټه کې مې دننه کړه او د ملا ته مې وله ورسوله نو ما ته پته ولګېده چې اوس دی مردار شو اوس دی څه شو مردار شو د هغې نه بعد بیا دروازې به مې کولولې یو دروازه به مې کوله او روان وم دا خو شپه ده نو وی تر دې چې بیا یو پوړۍ مې مخې ته راله او زما ورته خیال نه و نو یا خپه چې مې څنګه کته کېښود خپه مې غلطه ځای کې کېښود نو دا پوندې سره دا ځای چې دی دا واوړېد او مات شو دا خپه یې ماته شوه د خپل چې مې څنګه ماته شو دا پنډۍ نو دا پنډۍ مې بیا په خپل پټکي باندې وتړله او بهر ته رالمه او دې دروازې سره ناست او ویې ما چې زه به د هغه وخته پورې د دې قلا نه نه وځمه چې څو پورې ما ته یقیني پته نه لګېدلي چې دا خبیث مړ دی که ژوندی دی ځکه چې د قلا نه ووتم نو بیا دننه راتله ورته څه دي مشکل دی نو یا قضیې کې ناست نو یې سهار چې کله د بانګیانو د اواز ما واورېدو نو یو کس پاسېدو او اعلان یې وکړو وی اواز یې دا وکړو چې ابو رافع
هغه مشهور تاجر د حجاز هغه مړ شوی دی، د شپې بچا ګزارونه کړي دي، مړ شوی دی. ما ته پته ولګېده چې سړی ختم شوی دی. نو د هغې نه بعد بیا زه لاړم په خپلو ملګرو پسې او هغو ته مې وویل چې النجا تادي کوئ فقد قتل الله ابا رافع، الله چې دغه ابو رافع خبیث مردار کړی. موږ ځان مدینې ته راورسو، سره دغه شپږو کسانو دا ټول یو ځای رالو مدینې ته، او ټول کار ګورې د یو ځوان کړی. داسې ځوانان دي د الله د دین دپاره ناشنا قربانیانې ورکړي دي. وی چې واپس رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی ووی، ما ته وی چې څه چلو مو کوي؟ ما چې یا رسول الله مردار کړی یم دی، کیسه یې ختمه شوې. استاد یې خپله څه چل شوی؟ ما چې یا رسول الله داسې تیاره وه، ما سلیدونو د خپه مې کته کېښوده، بس وښویدم د خپه مې ماته شوې دا پنډۍ. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې د خپه دې راوغځوه، وی لاس یې په داسې راښکودو، وی د کعبې په رب درته قسم خورم که بیا هغې څه دړ کړی یا ما ته څه پته لګېدلي چې دا ما ته د الله وی زما هغه خبره وکړه. یو دا واقعه را پېښه شوې وه چې عبدالله ابن عتیق تللی و د سلام ابن ابي الحقیق مردارولو دپاره، او دا سریه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلې وه د رمضان په میاشت کې او شپږم کالو د هجرت. په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله باقي چې کوم واقعات دي د صلح حدیبیه نه مخکې او بیا د صلح حدیبیه واقعه، دا به انشاءالله پر روان درس کې ذکر کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول د دغه عظیم انسان په نقش قدم روان کړي، د کوم انسان چې موږ د سیرت بیانو، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې صحابه کرامو په نقش قدم روان کړي، او الله سبحانه وتعالی دې زموږ ملاقات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې وکړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.